السلام علیکم د هوریت راډیو اوریدونکو او د ټولنیزو صفحو څارونکو تمه ده چې ټول به راته رک روغ او د صحت جامې به مو پر تن وي. زه عزیز الحسن نعماني درته نن ورځ د دوحې د تړون د امریکایي اشغال د خاتمې او د افغان ولس د بریا د ورځې په مناسبت په یوې ځانګړې مرکه کې حاضر شوی یم. په دې هیله چې همدغه مرکه را سره تر پایه واورئ. په دغه مرکه کې له موږ سره یو داسې شخصیت ملمه دی چې کلونه د اشغالګرو د هغوی د ګوډاګیانو سره په زندان کې پاتې شوی. تر هر څه مخکې خو تاسو ته په خپرونه کې ښه راغلاست او هرکلی وایم. ژوندي اوسئ، باعزته اوسئ. ډېره زیاته مننه که په لومړي سر کې اوریدونکو ته او د ټولنیزو صفحو لیدونکو ته خپل ځان ورمعرفي کړئ. خان الله شرفزی یم، د ننګرهار اوسېدونکی. ډېره زیاته مننه شرفزی صاحب، که په لومړي سر کې اوریدونکو لیدونکو ته دا ووایه په کوم هدف باندې لومړی د جهاد د سپېڅلې لارې ته راودانګل، څه علت شو چې له کوره ووتئ او دغې لارې ته لاړئ؟ لکه څنګه چې موږ تاسو پوهېږو، افغانان نه ده چې کله په دوی باندې ښکېلاک راشي، یوازې نه ده چې هغوی د اسلامي وجیبې پر اساس باندې د ښکېلاک مقابلې ته درېږي، د خپلې خاورې د بیرته ازادولو په موخه هم د ښکېلاک مبارزې ته درېږي. همدغه دوه علتونه وو کله چې په افغانستان کې ښکېلاک و نږدې 14 کاله مخکې ما د دوی په مقابل کې مبارزه پیل کړه او ودرېدم تر څو یو طرفه مې اسلامي وجیبه ترسره کړي او بل طرف دغه د موږ اشغال شوې خاوره موږ له دوی څخه ازاده کړې وي. ډېره زیاته مننه شرفزی صاحب. که اوریدونکو لیدونکو ته دا ووایې تاسې چیرته وایي چې تاسې ونیول شوی ول، هغې وروسته تر زندان ورسېدی، دغه کیسه که مکمل اوریدونکو لیدونکو سره شریک کړئ. د ما له نیولو نه وړاندې تقریبا څو شاپې داسې په ما باندې راغلې چې تقریبا په یوه کې ونیول شوم خو ونه پېژندل شوم، بېرته پرېښودل شوم. څو نورې چاپې داسې وې چې هغه په ما باندې وویل شو خو زه دوی ونه نیوم. په دې وروستۍ چاپه بیا د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ په نواکلو سیمه کې زموږ په خپل کور کې وه چې د شپې بهرني ځواکونه د کورنیو ځواکونو په ملتیا باندې راغله، په کور یې چاپه ووهله او زه یې ونیوم. تاسې د نیول کېدو وروسته بیا لومړی چیرته یوړل شوی؟ دغه کیسه که راته وکړئ چې بیا کوم زندان کې بندي وئ او دغه په زندان کې تاسو سره د هغوی چلند څنګه و، کوم ظلمونه و چې په تاسو سره هلته ترسره شول، خپله تاسې او یا هم هغه ملګري چې هغوی سره ترسره شوي که هغه خاطرې له موږ سره شریکې کړئ. چاپه خو تقریبا د شپې په 2 بجې وه، کله چې دوی زه 2 بجې ونیوم نو د سهار تر اذان ته نږدې وخته پورې دوی زه هملته په خپل کور کې ساتلی وم، تحقیقات یې کول او ځینې پلټنې یې کولې. له هغې وروسته دوی زه د ننګرهار هوایي ډګر ته انتقال کړم. د لمر تر ختو پورې دوی هلته زه له ځان سره وساتلم، البته بهرنیو ځواکونو ځینې تحقیقات چې دوی کول. له هغې وروسته بیا په ننګرهار کې د ملي امنیت ریاست ته وسپارلم. ملي امنیت زه بیا د ورځې تر نیمایي پورې له ځان سره وساتلم، خپل تحقیقات یې کول. د ورځې له نیمایي څخه وروسته چون زه د کابل لخوا نیول شوم، یا دا په دې معنی چې راپور له کابل نه ورکول شوی چې دی بیا ونیول شوی موږ ته انتقال شي، نو پر همدې اساس باندې د ورځې له نیمایي وروسته زه کابل ته انتقال شوم او په کابل کې د هغه وخت نواد ریاست ته چې اوس ورته فکر کوم بل نوم اختیار شوی دی، هلته انتقال شوم. نږدې 20 ورځې په نواد ریاست کې وو، د شکنجو ځای و، ډېر سختې شکنجې وې، ډېر بندیان په تکلیفونو کې وو. دغه 20 ورځې تقریبا ما ټولې په شکنجو کې تېرې کړې. له هغې وروسته بیا د چیل ریاست ته، هغه وخت یې افدار ریاست هم بللو، هلته انتقال کړو. تقریبا 10 میاشتې زه دغه ټول ملي امنیت سره پاتې شوم او 10 میاشتې وروسته بیا زه د پلچرخي تر څنګ یو بل بلاک و چې ګوانتانامو بلاک به ورته، دا هغه وخت د بهرنیانو په لاس کې و. دغه زندان ته انتقال کړو، 2 میاشتې په هغې زندان کې بیا پلچرخي زندان انتقال کړو. په دغه موده کې د ما محکمې هم وشوې، په اعدام هم محکوم شوم. له 3.5 کلونو وروسته بیا باګرام زندان ته انتقال شوم او هلته له شاوخوا 6 کاله زندان تېرولو وروسته د دوحې د موافقې پر اساس باندې له زندان نه آزاد شوم. رب دې ستاسې ټول تکلیفونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي، سره د دومره ظلمونو چې تاسې هلته په زندان کې ترسره کړل. په دغه د زندان په موده کې مو د کورنۍ سره اړیکه نیول کېده که نه نیول کېده؟ د کورنۍ احوال مو غوښتو؟ طبعا انسان چې په زندان کې د کورنۍ هم ورترغاړي، نو په دغسې وخت کې تاسو ته د کورنۍ سره د اړیکې اجازه وه؟
کله چې زه په ملي امنیت کې وم دغه 10 میاشتې پر لومړیو 4-5 میاشتو کې د ما کورنۍ ته اجازه نه وه چې له ما سره خبرې وکړي چون داسې وشو یو ځل دوه ځل چې هغوی راغله زه به یې د شیشې نه وراخواته فقط ورته وښودم چې ژوندی دی بیا له 5 میاشتو وروسته څخه هغوی بیا موږ ته په ټلیفون اجازه راکوله چې موږ په ټلیفون هملته په یوه ځان راشي او د غوږۍ په اساس باندې وغږیږو هغوی د شیشې شاته ولاړو زه دېخوا ولاړم خو کله چې بیا موږ ګوانتانامو ته انتقال شو بیا همدغسې یو ترتیب و خو البته د ټلیفون په شکل باندې نه په یوه ځان راتله د شیشې شاته به ناست وو مخ په مخ به غږېدو په شیشه کې واړه واړه سوري وو په دې څخه به اواز وته وروسته چې پلوچرخي ته بیا انتقال شو نو هغلته بیا په یوه ځان کولی شو چې راشي له موږ سره مخامخ کښېني البته په میاشت کې 2 ځل او چې کله باګرام ته انتقال شو بیا په باګرام کې 6 میاشتو کې یو ځل د ما کورنۍ کولی شو چې له ما سره وګوري او ما کولی شو چې هغوی راشي مخامخ وګورو البته د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له لوري هره 2 میاشتې وروسته موږ کولی شو چې د ټلیفون له طریقه له خپلې کورنۍ سره اړیکې وساتو د دومره ډیرو زندانونو وروسته د ملګرو د شهادتونو په هیواد باندې په بیلابیلو ځایونو کې د بمبارونو چاپو د دومره تکلیفونو نه وروسته په افغانستان باندې د هماغه تړون په اساس باندې فتح راغله څومره خوشحاله وئ څومره د خوشحالۍ احساس مو کوو که دغه اورېدونکو ته ووایئ کله چې د دوحې مذاکرات روان وو موږ په باګرام زندان کې وو ځینې وخت به د پیوازانو له طریقه موږ ته د مذاکراتو جریان ویل کېدو واقعي خبره چې بندیان به ډېر زیات خوشحالېده ځکه د مذاکراتو هغه قوي ټکی او سرسخته ټکی هغه د بندیانو ازادي وه او بندیان هم په دې باندې خوشحالېده چې د دوی موضوعات تر بحث لاندې نیول شوي دي چې کله به هم کوم پیوز دغه احوال باګرام ته راوړو چې تاسو په سر باندې په دوحه کې مذاکرات شروع دي ممکن تاسو آزاد شئ بندیانو به ډېرې زیاتې خوښۍ کولې دغه جریان تقریبا 2 میاشتې روان و چې هر وخت به بندیانو ته احوال راغی او دوی به بیا خوشحالېده په پای کې بیا د دوحې تړون لاسلیک شو پر اساس باندې په باګرام زندان کې د بندیانو بایومټریکونه شروع شو او د دوی ازادي وروسته شروع شو هغه د بندیانو د ازادۍ شیبې ما ډېرې زیاتې ولیدې یعنې تقریبا په سلګونو دغسې شیبې ما ولیدې چې بندیان به ازادېده او موږ به ډېرې زیاتې د خوښۍ شیبې وې ان ځینو بندیانو به له ډېرې خوښۍ ژړل ډیره زیاته مننه چې له موږ سره مرکه وکړه ژوندي اوسئ الله عزت